السلام علیکم. زموږ په خلکو کې دا یو خبره ډېر زیاته مشهوره ده چې یاره ګینې تاسو مایع وخوړو، کب یا فش چې ورته موږ وایو هغه تاسو وخوړلو او هغې پسې مو پی وڅکله نو یو بیماري ده کوم ته چې برس ویل کېږي هغه برته لګي. پښتو کې ورته موږ برګې وایي، سپین سپین داغونه په بدن راشي، په مخ باندې راشي. نو آیا دې کې حقیقت شته دی که نه؟ ګورئ ساینسي لحاظ سره او میډیکلي نقطه نظر سره دا خبره بالکل ثابته نه ده. ګینې تاسو مایع وخورئ او هغې پسې تاسو پی وڅکئ نو تاسو ته به د برګې یا د برس بیماري لګي. د برس تعلق کله هم دې سره نه دی تاسو مایع وخوړلو هغې پسې تاسو پی وڅکل یا تاسو پی وڅکل هغې پسې تاسو مایع وخوړلو، یعنې مایع او پی تاسو یو ځای خوراک وکړو او هغې نه پس تاسو د برس بیماري لګي، دې کې هیڅ حقیقت نشته. بلکې ماهرین چې کوم دي، کوم چې ډرماټالوجست ورته وایي، کوم چې د سکن ماهرین دي، هغوی دا وایي چې د دې خبرې بالکل د خوراک سره تعلق نه دی. یعنې د برس چې کومه بیماري ده، برګې چې کوم راځي بدن باندې، د دې د خوراک څښاک سره هیڅ تعلق هم نشته دی. مۍ کې پروټین ډېر زیات دي، دغسې پی هم یو طاقتور غذا ده. دا دواړه چې یو ځای شي نو هغې سره ستاسو په معده باندې بوج راتلی شي، ځکه چې پروټین هضمېدو کې ډېر ټایم اخلي نو معدې له زور ورکوي، په معده باندې ورسره درد راځي، اپاره چې ورته وایي، خېټه وپړسېږي یا ورسره ګیس جوړ شي یا خېټه باندې درد ورسره راتلی شي. نو دا یو وجه دی کیدای شي نو دې لپاره احتیاط پکار چې دا د یو ځای استعمال نه شي. دغسې کیدای شي ډېر خلکو ته د پی نه الرجي وي یا ورته د فش یعنې مۍ نه الرجي وي. نو که چېرې تاسو ته الرجي مسله وي نو که تاسو ځان هم د خوراکونه استعمال کوئ نو بیا هم درته مسلې راپېښېدلی شي، خو د برس بیماري درته نشي راپېښېدی. هغه ستاسو د معدې یا د سکین بیماري راتلی شي، عام چې کوم وي، یعنې ترپړې در باندې راتلی شي، خارښ در باندې راتلی شي یا معده باندې بوج راتلی شي. خو چې کومه خبره دې لپاره مشهوره ده برس یا برګې، نو هغه دې سره هېڅکله نه راځي. نو دا خبره تاسو ذهن کې کیدی چې مۍ خوراک پسې پی څکلو سره برس یا برګي بیماري کله هم نه راځي. ها دا کیدای شي چې تاسو ته الرجي راپېښه شي، دا کیدای شي ستاسو معده باندې بوج راشي یا ستاسو خېټه خرابه شي. نو دې څیزونو کې احتیاط پکار دی، لازمي خوراک نه دی پکار. احتیاط بهتر دی، د یو وړې مسلې نه هم چې انسان ځان بچ کړي نو ښه خبره ده. نو مۍ خوراک پسې تاسو پی څکلو کې احتیاط کوئ، خو دا خبره تاسو ذهن نه وباسئ چې که تاسو مۍ خوراک پسې پی وڅکلو نو تاسو ته به برس یا برګي بیماري کېږي. امید دی ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. دغسې مستند معلومات باندې تاسو ویډیوز کتل غواړئ، زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه، الله حافظ.